د پښتو ژبې د شعر او ادب ګرانو مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اجازه راکړئ چې خپل یو قطعه نظم ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړم. هیله ده چې ستاسې د خوښۍ او قبول وړ وګرځېدلی شي. د نظم عنوان دی سوالونه. موږ چې پکښې تخمونه د ګلونو شیندل، موږ چې پکښې تخمونه د ګلونو شیندل، هغه د خیال باغ مو وچ کلک بیابان ډک د اغزو ولې شو؟ موږ خو سبق د محبت، دوستۍ او شفقت به وایه، موږ خو سبق د محبت، دوستۍ او شفقت به وایه، نن رانه جوړ لوی جلادان زړه ډک مو د ظلمو ولې شو؟ موږ خو فخرونه د نیکه د پوهې په رڼا کوله، موږ خو فخرونه د نیکه د پوهې په رڼا کوله، نن تاریکي د جهالت زموږ روښان صفت ولې شو؟ موږ خو د بابا د تورو حماسې ویلې، موږ خو د بابا د تورو حماسې ویلې، نن بې له جنګه د پردیو غلامان ولې شو؟ موږ خو د لوی غازي غزاوې غوښتلې، موږ خو د لوی غازي غزاوې غوښتلې، نن د پردیو په جېلو کې په پښو کې زولنې سر مو په دار ولې شو؟ موږ خو دعا د عدالت، کامیابۍ او د خندا کوله، موږ خو دعا د عدالت، کامیابۍ او د خندا کوله، نن د بې انصاف اغیار په پښو کې مات او په ژړا ولې شو؟ موږ ورته ارزو د ښه مکتب، ښایسته لباس، سالم خوب او خوراک کوله، موږ ورته ارزو د ښه مکتب، ښایسته لباس، سالم خوب او خوراک کوله، نن هغه د ناز بچي مو سپېرو کوڅو کې ناست، نس یې خالي خوب یې ورک څیرې ګریوان ولې شو؟ چې په قرنو یې زموږ په دربارو کې غلامي کوله، چې په قرنو یې زموږ په دربارو کې غلامي کوله، نن د هغو ناشکره غلامانو غلامان
ولی شو. جهان چې درته وایي ګناه د نور جهان کې پرته، جهان چې درته وایي ګناه د نور جهان کې پرته، نیک زاده ته نو ولې بیا ژړېږې چې ګناه مو په خپل ځان کې پرته. بس کړه ای نیک زاده تا همیش به په خندا کې د سوالونو جوابونه ویل. بس کړه ای نیک زاده تا همیش به په خندا کې د سوالونو جوابونه ویل. نن دې په ژړا کې قلم کاغذ کلام ډک د سوالونو ولی شو. ستاسې د توجه نه یو جهان مننه.